یو تماشه وه تماشه جوړه وه یو تماشه وه تماشه جوړه وه پرون څه نوې هنګامه جوړه وه داسې یو وخت و چې زما د ژوند نه د زلیخې یوسف کیسه جوړه وه داسې یو وخت و چې زما د ژوند نه د زلیخې یوسف کیسه جوړه وه کله وریځ کله باران یادول بس خو جانان ته بخانه جوړه وه ما پکې ځان څومره بدرنګ لیدلو ما ته ضمیر ناینه جوړه وه د بختورې په سر شال غوړېدو د لیوني هم جنازه جوړه وه خلکو جامونه کلنګول روانو ستا د نظر نه میکده جوړه وه او دشمنۍ جوړې وې قدم په قدم د یار د سترګو نه لانجه جوړه وه او مشاله ستا غزل رڼا راوسته ګنې د سپینې ورځ نه شپه جوړه وه مننه او دا بل نوی کلام دی ملنګ صاحب دا لاک نه باسه دا مې هغه ورځ لیکلی دی دا راته هم وایم وی چې د نفرتونو نه نفرت هم پسې کېږي که نه زور د زړه غواړي محبت هم پسې کېږي که نه د نفرتونو نه نفرت هم پسې کېږي که نه زور د زړه غواړي محبت هم پسې کېږي که نه ایمانداري څه کوي خلک پرچونر ته ګوري هایبریډ دور دی عزت هم پسې کېږي که نه ایمانداري څه کوي خلک پرچونر ته ګوري هایبریډ دور دی عزت هم پسې کېږي که نه قلم په جیب کې خو ټوپک په کور کې ځکه ساتم ملک د پښتو دی شرافت هم پسې کېږي که نه قلم په جیب کې خو ټوپک په کور کې ځکه ساتم ملک د پښتو دی شرافت هم پسې کېږي که نه او خور په سوره کې ورکړه اوله سړی کم غیرت دی د چا خبره چې غیرت هم پسې کېږي په تشو لاپو باندې دا خلک غلول دي که نه په دې خیوات کې سیاست هم پسې کېږي که نه او څوک لیوني دي چې بغیر لالچه بې مطلبه او بل ته جولۍ نیوي مینت هم پسې کېږي که نه او که نړیواله ورځ مانځلې د پښتو ژبې شي بیا به د سرې جنډې صفت هم پسې کېږي که نه او مشاله دلته کې د امن اذان نشي کېدی دلته دې کوپر امامت هم پسې کېږي که نه مشاله دلته کې د امن اذان نشي کېدی دلته دې کوپر امامت هم پسې کېږي که نه مننه بس هلکه بد باندې